د خليلزاد د وژنې پلان چا ولې او څنګه جوړ کړی و؟ څه موده وړاندې طالبانو ادعا وکړه چې د داعش ډلې 2 تنو غړو د زلمي خليلزاد د وژنې پلان درلود چې د دې ډلې له لوري نیول شوي دي. دوی یوه ویډیو هم خپره کړې او په هغه ویډیو کې 2 کسان چې د مخونه یې پټ دي وایي د داعش ډلې غړي دي او د خليلزاد د وژلو ماموریت یې درلود. د هغه ترڅنګ دې کسانو اعتراف کړی چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس ځینې اوسني او پخواني مهم کارمندان هم په دې پلان کې ورشریک دي. په دې ویډیو کې د ملي امنیت ریاست د پخواني مشر رحمت الله نبیل نوم هم اخیستی. طالبانو ادعا کړې چې ګواکې د افغانستان ملي امنیت ریاست او داعش ډلې په ګډه سره غوښتل زلمی خليلزاد ووژني او د سولې روانه پروسه سبوتاژ کړي. یوه ورځ ټاکل شوې وه زلمي خليلزاد په کابل کې د پیر صاحب کور ته ولاړ شي او دوی هم هلته خليلزاد باندې برید وکړي او له منځه یې یوسي، خو خليلزاد په دې ورځ هغه ځای ته نه دی تللی. له همدې امله د داعش د همدې غړو پلان هم د ناکامۍ سره مخ شوی دی. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا ویډیو جعلي ده او د نوموړي د بدنامولو لپاره د طالبانو دسیسه ده. نوموړي زیاته کړې چې په دې تړاو به ډېر ژر موثق معلومات له خلکو سره شریک کړي. آیا رښتیا هم دا ویډیو جعلي ده؟ ولې ملي امنیت ریاست او داعش ډلې غوښتل خليلزاد ووژني؟ آیا رښتیا هم د NDS او داعش ډلې اړیکې دومره نږدې دي چې په ګډه پلانونه جوړوي او دا هغه پوښتنې دي چې لا هم بې ځوابه پاتې دي؟ ممکن دا د پورته ټولو پوښتنو ځواب خو وي، خو قوي احتمال بل څه دی. په دې وروستیو کې چې کله طالبان او امریکا په قطر کې تر تړون لاسلیک له دې سره سم په سیمه کې طالبان د امریکا په متحدینو بدل شول، د طالبان او امریکا له زرګونه کلونو دښمني باید اوس په دوستۍ بدله شي. خو د دې دښمنۍ په دوستي بدلولو لپاره د امریکا او طالبانو دواړه خپل مکلفیتونه لري. دوی به لومړی یو بل ته ثابتوي چې خپل مکلفیتونه یې په ښه شکل ترسره کړي او وروسته به یې ترمنځ یوه د خواخوږۍ او باور فضا رامنځته کیږي. امریکایانو خو وخت په وخت خپل مسؤلیتونه ترسره کړل، هوکړه یې ورسره لاسلیک کړه، د طالبانو سیاسي پرسټیج یې اسمان ته ورسو، طالب زندانیان یې ورخوشي کړل، راتلونکي حکومت کې به لویه ونډه ولري. همدارنګه دا چې له د پردې تر شا یې نورې څه معاملې کړي څرګنده نه ده. طالبان هم تر ډیره د امریکا سره په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړ. په امریکایي ځواکونو یې بریدونه ودرول، امریکا ته یې د دې ژمنه ورکړه چې په راتلونکي کې به د افغانستان خاوره د امریکا په زیان نه کاریږي، نورو ترهګریزو ډلو سره به اړیکې پرې کوي او مهمه ده چې په وړاندې به یې هم نه جنګیږي. مګر امریکا لا هم په طالبانو شک لري او هغه د باور فضا چې باید د 2 متحدینو ترمنځ رامنځته شي نه ده رامنځته شوې. څو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو راپور چې لا هم طالبان له داعش او القاعدې ډلې سره نږدې اړیکې لري په طالبانو د امریکا شک نور هم زیاتوي. اوس نو طالبان مجبوریږي تر څو امریکا ته خپل ښه نیت ور وښیي او د باور د فضا رامنځته کولو هڅه وکړي. د دې ویډیو په تړاو تر ټولو لوی قوي احتمال هم دا دی چې طالبان غواړي له امریکا سره د خپلې خواخوږۍ د ثابتولو او باور د فضا د رامنځته کولو په موخه ورته یو کار وکړي. د هغه ترڅنګ په دې وروستیو کې یو ځل بیا په طالبانو شک کیږي چې له داعش سره نږدې اړیکې لري، نو بل خوا طالبان غواړي ثابته کړي چې له داعش سره اړیکې نه لري، بلکې داعش د افغانستان د حکومت نږدې متحد دی.